انتقام شهید سلیمانی با 4 تا شلیک موشک زدن یک پایگاه، حتی با کشتن ترامپ هم، یعنی اونها ارزش خون این شهید رو ندارن. د ایران د جګپوړي قومندان قاسم سلیمانی جنازه وشوه، خو د ایران او امریکا وضعیت به کوم لور ته لاړ شي؟ مختلف راپورونه او تحلیلي بحثونه به واورئ. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس خپله دنده پای ته رسوي، خو افغانانو ته یې نن یو مهم پیغام ورکړی او د کابل په سړې هوا کې یوه پیغلو کې د خپل کور د نفقې لپاره هلې ځلې کوي، خو ولې ښوونځي ته نه ځي؟ لاړ شم مکتب ته نه ځم، بیا زه کار کوم. ستړي مشئ درنو لیدونکو، په ایران کې وروستي وضعیت ته کتنه کوو او دلته په واشنګټن کې د سیاسي اختلافاتو په اړه هم راپورونه لرو. هیله ده چې خپرونه تر پایه پورې وګورئ او واورئ. د ایران د قدس ځواکونو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شو. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنه‌ای د سلیمانی مړي ته د درناوي مراسم په ځای کړي دي. په دې اړه به پوره تفصیل د خپل همکار برېښنا او مرخیل نه واخلم چې د خبر د مرکزي خونې نه راسره ده. برېښنا جانې، د تیرو 2 ورځو راهیسې ایران سخت اخطارونه امریکې ته ورکول، آیا عملاً په کوم اقدام تر اوسه لاس پورې کړی دی که نه دی؟ آشنا صاحب، د ایران حکومت په یو بیان کې ویلي چې له دې وروسته د خپل اتومي پروګرام په اړه پخوانیو موافقو ته ژمن نه دی او د یورانیمو په غني کولو کې خلاص مټ لري. بلخوا د ایران د دولتي تلویزیون لخوا په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې آیت الله علي خامنه‌ای د سلیمانی د جنازې د ادا کولو پر مهال د هغه په تابوت اوښکې تویوي او په لسګونه زرو کسانو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. نن د سلیمانی جنازه د ایران له څو ښارونو نه تیریږي او سبا سه شنبې به د هغه په پلرني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته وسپارل شي. د قاسم سلیمانی د جنازې د لمونځ امامت د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنه‌ای وکړ او د ایران د ولسمشر حسن روحاني ترڅنګ ګڼ شمېر چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د تهران پولیس وایي په دغو مراسمو کې تر میلیون ډیرو ایرانیانو ګډون کړی و. د قاسم سلیمانی لور زینب سلیمانی د پلار د جنازې پر مهال د تهران په پوهنتون کې زرګونو خلکو ته په وینا کې وویل چې امریکایان به په امن کې پاتې نشي. د هغو امریکایي عسکرو کورنۍ چې په سوریه، عراق، لبنان، افغانستان، یمن او فلسطین کې په جګړو کې د امریکا د سپکاوي شاهدان دي، هغوی د خپلو عزیزانو د مات په انتظار کې ورځې وشمیري. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو قومندان نن دوشنبه ویل چې یوازې له سیمې نه د امریکایي عسکرو بشپړ وتل به د جنرال قاسم سلیمانی مرګ تلافي کړي. انتقام شهید د یو څو توغندیو ویشتل یا حتی د ډانلډ ټرامپ وژل به هم د قاسم سلیمانی مرګ تلافي نه کړي. یوازینی شی چې د هغه مرګ تلافي کوي هغه له سیمې نه د امریکایي پوځیانو بشپړ وتل دي. د ایران د چارو کارپو اوشنګ امیری په وینا ایران ښایي د جنرال سلیمانی د وژنې غچ واخلي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ به جګړه رامنځته نشي. زما په باور د امریکا او ایران ترمنځ به یو څه وشي او ایران به د امریکا په وړاندې یو عملی اقدام وکړي. نه پوهیږم چې چیرته او څنګه، خو باوري یم چې ایران جګړه نه غواړي. د ایران او امریکا ترمنځ به یقینا جګړه ونه شي. 22 کلن سلیمانی چې د قدس ځواک قومندان و، له خپل هیواده د باندې د ایران د پوځي عملیاتو مسؤلیت په غاړه درلود. آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو سمدستي وروسته اسماعیل قاآني د هغه ځای ناسته اعلان کړ. موږ ژمن یو چې د شهید سلیمانی لارې ته لکه د پخوا په څیر په کلکه دوام ورکوو. د هغه د شهادت په بدل کې موږ له سیمې نه امریکا په بیلابیلو مرحلو کې وباسو. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوا نه اعلانېدله، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیستله، د دغه ځواک نوم په رسنیو کې راغی. قدس ځواکونو فعالیتونه په لبنان کې پیل شوي وي، خو نن سبا د منځني ختیځ په ګڼ شمېر هیوادونو کې وسلوال لري.
قدس په لبنان کې د حزب الله د ډلې په ملاتړ غواړي په امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. په سوریه کې د بشار الاسد په ملاتړ ملیشې رامنځته کړې. په عراق کې د حشد الشبه ډله تاسیس کړه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت کوي. همدارنګه په یمن کې د حوثیانو د حکومت ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي یا وسلوالو ملاتړ کوي. د قدس د دغو فعالیتونو له امله امریکا دغه ډله د ترهګریزو سازمانونو په لست کې اچولې ده. آشنا صاحب مننه برېښنا جانې معلوماتونه. مننه. بل خواته د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي که عراق د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړي نو واشنګټن به په بغداد بندیزونه ولګوي. د عراق پارلمان د رایو په اتفاق فیصله کړې ده چې د امریکا په شمول دی د ټولو بهرنیو هیوادونو پوځیان د عراق له خاورې ووځي. په دې اړه به نور معلومات د خپل همکار احمد شکیب دوست نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه خپرونه کې راسره دی. دوست صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. امریکایي چارواکي د عراق د پارلمان د فیصلې په اړه تازه څه غبرګون ښودلی یا څه عکس العمل ښیي نور؟ آشنا صاحب د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون شپه ناوخته له فلوریدا څخه واشنګټن ته راغی. هغه خبریالانو ته وویل چې دوی به له عراق نه ونوځي مګر دا چې عراقیان د امریکا د پوځي اډو د جوړولو پیسې ورکړي. په ټول عراق کې امریکا 12 پوځي اډې لري او د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې په دغه پوځي اډو باندې دغه پوځي اډو په جوړولو باندې میلیونونه یا میلیارډونه ډالر لګیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا شک لري. هغه وایي چې د عراق ولس به له امریکایانو څخه وغواړي چې دوی د په هغې هېواد کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی بیا ویلي دي چې دوی وضاحت ته انتظار باسي او دا خبره هم کړې ده چې واشنګټن د عراق د پارلمان له فیصلې څخه مایوسه شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار په مجموع کې دا دی چې عراق او امریکا باید د ترهګرۍ پر ضد یا د داعش پر ضد مبارزې ته په ګډه دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر عراق ته خبرداری ورکړی چې که د امریکایي پوځیانو د وتو طرحه عملي کړي نو واشنګټن به پر بغداد بندیزونه ولګوي. ټرمپ د یکشنبې په ورځ ویلي چې امریکا به له عراق نه ونوځي مګر دا چې بغداد د هغې پوځي اډې پیسې ورکړي چې امریکایانو جوړه کړې ده. تمت الموافقه على القرار. د امریکایي پوځیانو په برید کې د جګپوړي ایراني جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو په غبرګون کې د یکشنبې په ورځ د عراق پارلمان له هغې هېواد نه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه تصویب کړه. وکیلانو له حکومت نه وغوښتل هغه موافقه لغوه کړي چې له مخې واشنګټن څخه باندې 4 کاله مخکې داعش ډلې سره د مبارزې په خاطر عراق ته پوځیان واستول. على الحكومه العراقيه د عراق حکومت ملزم دی چې د عراق په خاوره کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور ته خاتمه ورکړي او د عراق له ځمکې، اوبو او هوایي حریم نه د استفادې مخه ونیسي. د شاوخوا 15200 امریکایي پوځیانو وتل به له داعش سره مبارزه ټکنۍ کړي او د دغه ډلې د بیا راپورته کېدو زمينه به برابر کړي. د امریکا د کانګرس غړي له عراق او ایران سره د واشنګټن د ترینګلو اړیکو په اړه واحد نظر نه لري. د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسی په یوې اعلامیه کې لیکلي چې دوی به په روانې اونۍ کې د جنگ د واکونو پریکړه لیک معرفي او رایګيري به پرې وکړي څو د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ټرمپ صلاحیت محدود شي. زموږ مشرانو چې کله قانون لیکنو شک درلوده چې خای یو خپل سره ولسمشر راشي. فکر نه کوم چې هغوی د دې اټکل کړي وو چې موږ به یو خپل سره ولسمشر ولرو او د سنا رهبری به هم په عین وخت کې خپل سری کوي. ولسمشر ټرمپ ټویټ کړی او لیکلی دی چې دا لیکنه د کانګرس لپاره یو یاداشت دی چې که ایران د امریکا اهداف نه خکړي نو له نامتناسب ځواب سره به مخامخ شي. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي وایي چې ټرمپ د کانګرس له منځورۍ پرته جنگ ته د دانګلو واک نه لري او دا اقدام هیواد له لوی خطر سره مخامخ کوي. کانګرس د غړو د وکیلانو رخصتي پای ته رسیدله او دوی نن بیرته خپل کارونو ته ګرځیدلې دي. په پام کې ده چې دوی د امریکا د ولسمشر د استیضاح پر مسلې بحثونه بیا پیل کړي خو په منځني ختیځ کې حالات هم بدل شوي دي او په پام کې ده چې د جنگ د واکونو طرحه هم وړاندې شي. داسې ویل کېږي چې د استازو په مجلس کې به دغه طرحه منظور شي خو د سنا په مجلس کې چې جمهوریت غوښتونکي هلته اکثریت دی پته نه لګي چې آیا رایه به واخلي که نه. آشنا صاحب مننه دوست صاحب معلوماتونه او راپورونه. بخیر سي. په همدې ارتباط د افغانستان حکومت وایي تمه لري د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته شوی جنجال د خبرو د لارې حل شي. جمهور رئیس اشرف غني د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د ایران په خلاف ونه کارول شي. سیاسي څېړونکي د ایران د نړیوال موقف او د امریکا د وروستیو اقداماتو په اړه بل ډول نظر لري. راپور به د رحیم ګل څاروان نه واورو.
په بغداد کې د امریکا لخوا د ایران د ځواکمن جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړې زور اخیستی، افغانستان له دې شخړې لرې نه دی پاتې او د څېړونکو په باور تاثیرات ښکاره دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني ایراني ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړي، ورته ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد په خلاف نه کاریږي. افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو د امنیتي تړون پر بنسټ به د افغانستان د خاورې څخه د بل هیواد پر خلاف هیڅکله هم استفاده نه کیږي او د افغانستان د سولې پروسه یوه بیله او مستقله موضوع ده او په یاده شوي پیښه پورې هیڅ نوع ارتباط نه لري. ملي امنیت شورا بیا د دې جنجال د سولې ییز هواري غوښتنه کړې ده. افغانستان هیله لري چې د امریکې او ایران ترمنځ راپورته شوي بحثونه د خبرو له لارې څخه حل شي. د ایران او امریکا د دې شخړې په غبرګون کې تهران له نړۍ سره د اټومي تړون نه ځان وویست. په دې اعلان سره ایران په خپل سر د یورانیمو په غني کولو پسې دی. افغان څېړونکي وایي له دې اعلان سره افغانستان د اټومي هیوادونو په منځ کې ایسارېږي، خو په نړیواله کچه له اټومي تړون د ایران وتل په دې بې معنا دي چې امریکا ور د مخه له تړون ووتې وه. د ایران د اټومي انرژۍ د تړون څخه یا JCPOA سره د وتلو دی، په هغه کې زه فکر کوم هغه چې کله امریکا دغه تړون نه ووته نو تقریبا د یو فیصله شوې خبره وه او ایران صرف دې دپاره چې په ډیپلوماټیکه کچه باندې د اروپایانو ملاتړ یا کم تر کمه د هغوی خواخوږي د ځان سره ولري. نو یو تمثیل یې کوو چې موږ دغه تړون ته وفادار یو. باقي د امریکا د وتو سره سم زه فکر کوم د تړون نور د بحث وړ نه و. یو شمېر نور څېړونکي بیا وایي چې ایران د افغانستان په لویدیځو او سویل ولایتونو کې په تاوتریخوالو کې لاس لري، خو ځینې نور دا باور لري چې د طالبانو او امریکا د سولې په خبرو به یې اغیز نه وي. خلیلزاد پرون په دوحه کې له ملا برادر سره غیر رسمي خبرې اترې درلودې او هیله ده چې د امریکا او طالبانو 11 پړاو رسمي مذاکرات ډېر ژر په دوحه کې پیل شي. دا پړاو مذاکرات به نهایی او تصمیم نیونکي واوسي. د سلیماني وژنه او د ایران او امریکا کړکېچ به د افغان سولې په بهیر کوم خاصه منفي اغیزه ونه لري. طالبان به هیڅکله خپل اساسي اهداف د ایران او یا بل کوم هیواد د ګټو لپاره قرباني نه کړي. امریکایي پوځ د جمعې په ورځ د ایران د سپاه پاسدارانو د قدس د څانګې مشر قاسم سلیماني په بغداد کې وواژه. ایران د انتقام ویلي او امریکا د ایران هر اقدام ته تیاری ښودلی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. د سیمې په وروستي ناڅرګند وضعیت په کابل کې د استاد او سیاسي مبصر اجمل عباد نظر اخلم. عباد صاحب ستړی مې شي پروګرام ته پوښتنه مې کوله، تاسو په گاونډ ایران کې وضعیت ګورئ، د نږدې نه به څارئ چې تر ټولو ځواکمن قومندان د امریکا د خوا نه د ترګر په نوم باندې ووژل شو. د داسې وضعیت پیښېدو اصلي علت به څه ستاسې په باور؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره زه غواړم په لومړي سر کې د افغانستان د دولت دریځ چې د یوې رسمي خبرپاڼې په ترڅ کې خپور شوی ووایم چې د افغانستان دولت دواړو لورو ته دا تفهیم کړی چې افغانستان غواړي چې د دواړو لورو سره حسنه اړیکې او اوږدمهالې همکاریان او مشترکات ولري چې په اوسني شرایطو کې تر ټولو غوره او مناسب دریځ دی بلل کیږي او هر هیواد غواړي چې د خپلې ملي ګټو د خوندیتوب په موخه یو سری اقدامات ترسره کړي. بلا شکه چې د سلیماني وژل کېدل د امریکا د لوري چې د هغه د قدس ګروه یا د قدس شعبه د توریزم په تور لیست کې د امریکا په تور لیست کې راغلی وه، د امریکا دپاره یو لوی هدف بلل کېده چې د منځه یوړل شي تر څو چې به امریکا چې په منځني ختیځ کې حضور لري د هغوی د پایګاهو ته او د هغوی اساکور ته دلته خطر مواجه کیدونکی و او دغه خطرونه د امریکا په باور د سلیماني له طرفه طراحي کېدل او طرحریزي کېدل چې د دې په ترڅ کې دغه واقعه رامنځته شوه چې بې له شکه د ډېر غټ او پراخ اغیزې په سیمه کې او د نړۍ په کچه درلودلې. عباد صاحب همدغه غواړم لږې مشخصه کړم، زه پوه شوم تاسو هم وضاحت ورکړو، غواړم مشخصه کړم ایران د افغانستان ګاونډی دی او خامخا به ښه او بد سره ولري، خو دا ډول امنیتي پیښه ډېره لویه پیښه چې د ټول منځني ختیځ امنیت تر سوال لاندې راغلی
د افغانستان په امنیت به څه ډول تاثیر ولري؟ بلا شکه چې د افغانستان وضعیت فعلي وضعیت هومره چې لازمه ده د یو هیواد لپاره مطلوب نه دی د امنیتي لحاظ او د سولې خبرې روانې دي. زه باور لرم چې د افغانستان وضعیت د 10 کاله مخکې نه تغییر شوی دی او زه باور لرم چې د ایران کړنې به یا د دغه واقعې ډېرې اغېزې په هغو هیوادونو باندې وي چې ایرانیان په هغو هیوادونو کې لکه عراق، یمن، سوریه دغه هغه هیوادونه چې ایران په مستقیمه توګه بعضې کړۍ هلته حمایت کوي. د دغې وضعیت یا د دغې پیښې ډېرې اغېزې به هلته وي تر دې چې په افغانستان کې وي. په افغانستان کې بې له شکه د ایران بعضې ستراتیژیک مرکزونه دي چې د هغوی د ملي منافعو په اساس باید ونړول شي یا مشکلات امنیتي مشکلات ورته رامنځته شي، لکه د سلما بند یا په غرب حوزه کې هلته د امنیتي مسایل دي. خو زه باور لرم چې د افغانستان د دولت لخوا ایران ته د اطمینان ورکړل شوی دی او د بین المللي حقوقو په اساس هر هیواد چې وغواړي خپل رسمي دریځ اعلان کړي، بیا نو لازمه ده چې دواړه هیوادونه درېمګړی هیواد په دو مسله کې د حسن همسایه‌داري یا د ښې همسایه‌داري په موخه د هغوی په چارو کې دخالت د ښې همسایه‌داري یا د ښه ګاونډیتوب وبخښئ د ښه ګاونډیتوب خبره کله کله په دوه اړخیزه روابطو باندې ډېر ټینګ یا استوار پاتې کېدی شي، خو د ایران برحاله حکومت په دې باندې هم تورن دی چې ګڼ شمېر افغان مهاجرین د خپلو ګټو دپاره په سوریې یا په بل ځای کې جنګولي دي. په دې اړه باندې ستاسو څه نظر دی؟ ایمو نظر دا دی چې په ستر هیوادونه یا منطقه‌ایي هیوادونه د خپل ملي ګټو د خوندیتوب په موخه یو سری کارونه کوي چې بدون د شک د افغانانو نه د ناجایزه یا ناسم ګټه اخیستلو په موخه چې په سوریه کې وجنګول شول د ایران مطلق یو غیر اصولي او د نړیوالو قوانینو خلاف و او بلا شک که ایران وکولی شي چې د افغانستان ملي منافع وګواښي په دوی به هېڅ صرفه ونه کړي او ایران به خپل ټول کوښښ دا وکړي چې دلته یو څه اختشاشات او هغه کړۍ چې ایران دلته حمایت کوي عملا په غرب کې چې د افغانستان دولت له خوا په څو ځله اعلان وشو چې بعضې داسې شواهد شتون لري چې د طالبانو بعضې کړۍ د ایران له خوا حمایت کیږي او په دوی به فشار راولي چې امنیتي ملاحظات دلته راپورته کړي او هغه مناطق یا هغه ځایونه چې د امریکایانو هلته اوسېږي هغوی ته مشکلات ایجاد کړي. خو زه باور لرم چې افغانستان وغوښتل د افغانستان دولت وغوښتل چې ډېر په وضاحت سره ایران ته دا ووایي چې د دوی خاوره به د هیڅ هیواد پر خلاف استعمال نشي. خو زه بیا هم دا اکیدا تکراروم چې دا به هغه وخت ډېره ګټه وکړي چې موږ وکولی شو خپل ملي منافع او د افغانستان دولت وکولی شي د خپل د ملي منافع په محوریت خپل اقدامات وکړي او ایران هم د داسې کړنو څخه ډډه وکړي چې هغه حسن همسایه‌داري یا د ښې همسایه‌داري هغه مسایل د سوال لاندې رانشي. زه باور لرم چې هغه وړې کړۍ چې د طالبانو ترمنځ شتون لري او وغواړي چې سوله دلته راشي باید دغه مسایل ډېر جدي ونیسي چې د افغانستان سوله د ټولو نه مهمه ده. اجمل عباد صاحب ستاسې د تحلیلي ارزونې کورم ودان ډېر تشکر ستاسې نه. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. د آشنا تلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ او اورئ. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس نن د سفیر په حیث خپله وظیفه پای ته رسوله. جان بس د 2019 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې په کابل کې سفیر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لیکلي دي چې د جان بس له ماموریته ډیر خوشحاله دی ځکه د نړۍ یو ډیر پیچلی ډیپلوماتیک ماموریت په فوق‌العاده توګه ترسره کو. اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلي بس په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي دپاره د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت مقصد ترلاسه کړی دی او په دې ډاډه شوي یو چې ترګر به بیا هیڅکله د افغانستان له خاورې امریکا ته تهدید پیښ نشي کړلی. سفیر جان بس نن په ټویټر
افغانانو ته لیکلي دي چې خپل اختلاف یوې خوا پرېږدي او د افغانستان د ملي ګټو دپاره یو موټی شي. اوس به سفیر روز ویلسن د تاییدي اخیستلو پورې په کابل کې د امریکا د سفارت چارې پر مخ وړي، خو تر ورتللو به یې د سفارت معاونه کارن ډکر به سرپرستي وکړي. یوې سخت دریځې وسلوالې ډلې د یکشنبې په ورځ د کینیا په یوې پوځي اډې باندې حمله کړې ده او 3 امریکایي عسکر یې وژلي دي. دا اډه د منډا بې هوایي ډګر دی چې د سومالیا سرحد ته نږدې پروت دی او د امریکا او کینیا قواوې پکې. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي حمله د الشباب سخت دریځې ډلې کړې ده او تر دې مخکې چې وځپل شي په پوځي هوایي اډې کې 3 عسکر هم ووژل او ډېرې امریکایي الوتکې او موټرې یې ویجاړې کړي دي. د کینیا پوځ وایي 15 بریدګر هم وژل شوي دي. په استرالیا کې د لوی اور مړ کولو هڅې روانې دي. تر اوسه پورې په 3 ایالتونو کې په میلیونونو جریبه ځمکه سوځېدلې ده. په زرګونو خلک بیړنۍ سرپناوې پیدا کړي دي او تقریبا 2000 کورونه مطلق سوځېدلي دي. دغې ورځې چې دا ځنګلي اور بل شوی دی 40 کسان پکې مړه شوي هم دي. حکومت ژمنه کړې ده چې په نږدې 2 کلونو موده کې به 1.4 میلیارډ ډالره د بیا رغونې لپاره مصرف کړي. چارواکي وایي چې د تیرې سپټمبر میاشتې راهیسې تقریبا 50,000 کیلومتره ساحه په نیو ساوث ویلز او تر 12,000 کیلومتره ساحه په وکټوریا ایالت کې سوځېدلې ده. او د 2020 میلادي کال د پیل څخه د امریکا په ایلینوی ایالت کې د تفریحي اهدافو لپاره د مروانه یا چرسو اخیستل قانوني شوي دي. نوی قانون همدارنګه ایالتي چارواکو ته دا واک ورکوي چې د چرسو د ټیټې کچې زرګونه مجرمین هم عفو کړي یا وبخښي. که تاسې 21 او یا هم تر هغه ډېر عمر لرئ نو کولی شئ په ایلینوی ایالت کې په قانوني ډول چرس واخلئ. د دې ایالت په سترښار شیکاګو کې یو شمېر هټۍ سهار وختي پرانیستل شوي دي. سهار 6 بجې په دې خاطر راغلی یم چې وکولی شم داسې صحنه ثبت کړم چې ښیي زه هم د عامه پوهاوي او د چرسو د منلو د فرهنګي بدلون یوه برخه یم. دا په زړه پورې کار دی، نه یوازې دا چې لاسرسی ورته ولرئ بلکې معلومات ولرئ چې څه کاروي. یوه سیمه ییزه اوسیدونکې جکي راین وایي دا د ډېرو کلونو راهیسې چرس کاروي او اوس ډېره خوشحاله ده. فکر کوم دا یو ستر کار دی. بلاخره ایلینوی هم د نورو ایالتونو لار تعقیبوي او دا ډیره په زړه پورې ده. د ایلینوی والي په لومړي ګام کې هغه 11,000 کسان عفو کړل چې د چرسو په ټیټه کچه تورن شوي وو. دا د 200,000 کسانو له ډلې لومړی پړاو دی. 33 کلنه ابیګیل واټکنز د چرس پلورلو په یوه نوي پرانیستل شوي دوکان کې کار کوي. شیکاګو د امریکا د منځني لویدیځ تر ټولو لوی ښار دی او د تفریحي چرسو څکولو ازادي لري. موږ د دې مقاومت سرلاري یو چې د چرسو کارول جرم بلل کېده او د چرسو له کارونکو سره تبعیض کېده. موږ د دې سیمې او د دې متاثرو خلکو لپاره مثال یو. ایلینوی د واشنگټن ډي سي ترڅنګ 11 ایالت دی چې چرس پکې قانوني شول. 33 ایالتونه واشنگټن ډي سي اجازه ورکوي چې د صحي اهدافو لپاره چرس وکارول شي. او د امریکا د مخدره موادو ضد اداره اوس هم چرس د هیروینو ترڅنګ خطرناکه ماده ګڼي. فکر کوم بالاخره به په ټول هیواد کې قانوني شي او یا زه کاناډا ته ځم. د امراضو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو وروستي مطالعات ښیي په کومو ایالتونو کې چې د چرسو کارول قانوني شوي دي تر حده زیات د نشهیي موادو د کارولو په برخه کې 60% کموالی راغلی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ واشنگټن. یو بل صحي راپور هم لرو. په 2019 میلادي کال کې د ناروغي چې په بشپړ ډول د مخنیوي وړ وه، خو بیا یې هم د 140,000 کسانو چې اکثره یې ماشومانو او نوي زیږېدلي ژوند یې ورته اخیستی دی. اکثره مړه شوو ماشومانو 2 ډوزه واکسین نه و کړی. پام کوئ راپور دی. د سامون مور او پلار تمه نه درلوده چې له داسې غم سره به مخامخ شي. ما ټکان وخوړ او دا زما لپاره ډیره مشکله وه. هغه څه ومنم چې پیښ شول. دا ډیره سخته ده چې ماشومان له لاسه ورکړئ. هغه لاړه او هیڅکله به یې هیره نه کړم. د شیرې ناروغۍ تقریبا 80 کسان چې اکثر ماشومانو مړه کړي دي. 2 دوزه واکسین کولای شول چې د ماشومانو ژوند یې ژغورلی وای. په ساموا کې چې د واکسین قیمت 10% راټیټ شو، 2 ماشومان د واکسین له کبله مړه شول چې په غلطۍ سره د واکسین د عضلو د آرامولو د واکسین سره مخلوط شوي وو. خلکو د خپلو ماشومانو واکسین کول ودرول او له هغې وروسته د شیرې ناروغۍ د ساموا ټاپو په سر راواخیست.
روغتونونه او روغتیايي کلینیکونه د ناروغو ماشومانو نه ډک او په روغتونونو کې روغتیايي کارکونکي او بسترونه نه وو. د ساموان حکومت د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز نه د مرستې غوښتنه وکړه چې دغه مصیبت له منځه یوسي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي له مرکز نه وغوښتل چې طبي کارکونکي وروزل شي، د دې ډاډ ورکړي چې محفوظ واکسین ورسول شي او همدغه راز د مسؤلیت د مبارزې کیفیت وڅارل شي. په 2019 کال کې په ټول نړۍ کې د شری د 400,000 پیښو راپور ورکړل شوی وو. پر دې سربېره د کانګو په جمهوریت کې 250,000 پیښې واقع شوې وي. د 2019 کال په لومړیو 3 میاشتو کې د 2018 کال د همدې مودې په پرتله د شری د ناروغي 3 برابره پیښې زیاتې شوې دي. د شری د ناروغي په خلاف د ماشومانو د نه واکسین کولو اصلي دلیل کورنۍ او ټولنې دي چې واکسین ته لاسرسی نه لري. 2 دوزه واکسین کولای شي ماشومان له دغه ناروغي څخه وژغوري. جنگ او په کم عاید لرونکو هیوادونو کې روغتیايي سیستمونه د دې لامل شوي چې د ماشومان د واکسین کولو مخه ونیسي. خو په شتمنو هیوادونو کې ځینې کورنۍ د واکسین کولو په بهیر کې برخه نه اخلي. امریکا دغه هیوادونو د لست په سر کې ده چې 2.5 میلیون ماشومان د شری ناروغي د لومړي دوز څخه پاتې شوي دي. د ناروغیو د کنټرول د مخنیوي مرکز په 2019 کال کې د امریکا په 11 ایالتونو کې د شری د ناروغي زر پیښې حساب کړي دي چې دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. وحید الله فیضی د امریکا غشنا تلویزیون واشنگټن. په کابل کې یو لسکلنه ماشومه د فامیلي اقتصادي مجبوریت لامل په ډیر ستونزمن حالت کې پلاستیکي کڅوړې پلوري. دا ماشومه شایسته نومیږي او سره د دې چې ښوونځي ته نه ځي بیا هم په دې هیله ده که یوه ورځ ډاکټره شي. لیمې نیازۍ ورسره خبرې کړې دي. د کابل سړه هوا او د شایستې توده مسکا، لس کلنه ده او پلاستیکي کڅوړې پلوري. د واورې او باران په کیسه کې هم نه ده او په دې خاطر چې 2 روپۍ وګټي دا ټولې سختۍ په ځان تیروي. سره له دې چې په ډېر کم عمر کې کار کوي خو بیا هم شایسته د ژوند له ستونزو سره هره ورځ په خندا مخ کیږي. زما مون شایسته ده، غریبي نه وکړم، کار کوم دلته راځم. بیا 100 روپۍ 200 کار کوم زم کور ته هغه ټولۍ کرایه ورکوي هر څه ورکوي. له ښوونځي محرومه دا نجلۍ هیله لري چې درس ووایي او یوه ورځ ډاکټره شي. غریبي ده نو لاړ شم مکتب ته نه ځم بیا مور مې وایي ځه کار وکړه. غواړې انده کې څه شی سې؟ ډاکټر شم. افغان حکومت تازه اعلان کړی دی چې په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي. شایسته او دلته ولاړ نور ماشومان یې ښه بیلګه ده. د شایستې پلار کراچۍ لري خو دا وایي پلار یې دومره نه ګټي چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. لیمې نیازۍ، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل. او د افغانستان د سینما او تیاتر مشهوره څیره او با تجربه هنرمند قادر فروخ د ورپېښې ناروغۍ له امله تېره شپه مړ شوی دی. قادر فروخ چې په تمثیل او هنري فعالیتونو کې د استاد رسمي لقب اخیستی و تېره شپه په ترکیه کې د زړه د ناروغۍ له امله مړ شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فروخ مړینه د افغانستان د سینما دپاره لویه ضایعه بللې ده. جمهور رئیس اشرف غني هم نن په رسمي اعلامیه کې خپله خواشیني او د فروخ د کورنۍ او د افغانستان د هنري ټولنو سره همدردي کړې ده. په تیره یوه اونۍ کې د قادر فروخ په شمول 2 نور هنرمندان اسدالله تاجزي او آصف جلالي هم د ناروغیو له امله مړه شو. زموږ اپ وړیا دی، ډاونلوډ یې کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه، په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل وموندئ. VOA افغان او VOA افغانستان. او د آشنا ټلویزیون خبرونه پای ته رسو. خو د افغانستان لپاره د امریکا غږ آشنا راډیو خبري خبرونه همدا شیبه پیلوي. هیله ده چې واورئ. تر بیا هم پښتو سپارو.